سخت تیز نه یې لګېوه لکه تا ته لکه چې پیسې ډېرې درکړې که څنګه ډېره خبره نن ورځ کار نه دی شوی. ها نن ورځ کار نه دی شوی نه نه ورور ولې نن لږ بس ډېر زیات تیز لګیاستئ ډېر زیات سبا یې چې لږ کار دغه وکړه نه ها هغې لپاره نن دغسې کار نه دی شوی. ها د ورځې څومره مالټې تاسې پرې کولی شئ له ونو ورځې تقریبا 400 350 همدومره پرې کوئ او د کوم ځای نه راغلي یاستئ موږ درنور نه د درینو راسئ او ها ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښه هغه لري ځوانانو لپاره تقریبا زموږ سره چې کوم شماران دي او څوکیداران دي 200 کسانو ته کار په زمینه مساعده شوې ده او دا مالټې زموږ لپاره ډېره هم د وطن میوه ده او هم کار په هغه کې راته پیدا شوی ده. د ورځې څومره مالټې وباسئ تقریبا 300 400 کریټه باسو 400 کریټه باسئ او د ورځې څومره مزدوري دوی خو 200 مزدوري راکوي هو هو او د څو بجو نه ستاسې کار پیلېږي موږ د 8 بجو نه تر مازدیګر 4 پورې کار ده هو او بیا چې ګاډی د ګاډي بارول هم په موږ باندې هو که وختي راغی وختي باره او که ناوخته راغی ناوخته باره او د کوم ځای زه خو اصلا د لوګر حاضر یم دلته فقط د مزدوري لپاره راغلی نه همدلته مو کورونه دي هو بندې هغه سپین خوړ غاړې کې او 200 روپۍ مزدوري 200 مزدوري راکوي څو ورځې به دلته مصروف وو تقریبا یوه میاشت 2 میاشتې پورې مصروف یو هو هغه به ډېر څه ټول کړي دا به څومره وي تقریبا 2 منه ته ځان رسوي 2 منه ته خو دا 2 منه به بهتره جګوي وړې به هلته دا به راجګو دا به ډېرو بدبینیو او تراشدیو څخه تېرېدونکي ځوانان چې ډېری هېوادوال د دې شاهدان دي چې زموږ او ستاسې ځوانان د پردیو ملکونو د دښتو د سمندرونو او د بیدیاګانو ښکار شوي دي زموږ ځوانان ظالمانو په ډېر وحشیانه ډول باندې د هېواد د هماغو هېوادونو په سرحدونو کې په شهادت رسولي دي دا ډېره د خوښۍ خبره ده چې په هېواد کې ورته یوه واسطه پیدا کیږي تر څو د هماغې کار پر اساس باندې خپلو کورونو ته یوه ګولۍ نفقه وګټي دا د خوښۍ خبره ده تاسې ګورئ ځوانان هم بوخت دي کار کوي او دغه کار چې دی دا د عمدیو د همت نتیجه ده له دوی څخه ډېره زیاته مننه کوم چې خدای نخواسته په نشهیي توکو روږدي نه دي یا خدای نخواسته له نامشروع لارې یا داسې لاره چې خدای نخواسته دوی غلا کوي یا بله داسې لاره چې اصلا د دوی لپاره فرضیت نه جوړېږي په هغوی باندې دوی کار کوي له هغوی څخه دوی منع شوي دي راغلي دي دلته حلاله نفقه او مزدوري کوي دا یعنې زموږ او ستاسو لپاره د خوښۍ خبره ده چې زموږ په هېواد کې ګڼ شمېر ځوانان په پټیکوټ کې وړاندې زموږ ملګري یا د باغ مسؤل یادونه وکړله چې تقریبا په بټیکوټ کې 3000 ځوانان په کار باندې بوخت دي تاسو فکر وکړئ چې د 3000 ځوانانو سره تقریبا د هر یو سره جلا جلا خپله کورنۍ ده که هغه دلته د دې باغونو پر بنسټ باندې پر ځان بسیا کېږي دا د خوښۍ خبره ده انشاءالله که دغسې مسؤلین یا دغسې یو فکري ایډیالوژي
د نورو خلکو سره هم پیدا شي او د هیواد په دغه ښېرازه ځمکو باندې پانګونه وکړي، نو تاسو فکر وکړئ چې دغه 3000 ځوانان به په 1,00,000 ځوانانو باندې بدل نه شي. نو د هیواد له ډېرو پانګوالو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د بټي کوټ سربیره د هیواد هغه سیمې چې زراعتي سیمې دي او اوبو ورته وررسېږي دغسې باغونه جوړ کړي تر څو دغسې ځوانان ورسره بوخت شي، هیواد مو یو څه په اقتصادي بسیاینې په لور باندې لاړ شي یا مایل شي ورته. تاسو دا وګورئ دغه ځوانان دي خپله خوارۍ کوي، زحمتونه ګالي تر څو د ورځې هغه مزدوري تر خپله کوره ورسوي او خپل ماشومان په خېټه مړه وساتي. د بټي کوټ د مالټو سره به تاسې آشنا یاست، یعنې د هیواد له هرې څنډې خلک په دې پوهېږي چې په بټي کوټ کې څه پیدا کېږي. نو هر یو به تاسو دا ووایي چې د بټي کوټ مالټه، یعنې د بټي کوټ مالټه د هیواد یو له بهترینه محصولاتو څخه ده، یعنې ډېره خوږه ده او د هیواد له هرې څنډې خلک دلته په منظرو باندې په چکر باندې د مالټو د خوراک لپاره د خپلو کورنیو سره دلته راځي. موږ راځو او دلته راغلي هم یو تر څو دغه د باغ د مسؤل سره چې دغه باغ یې اخیستی دی، یعنې دلته یې پانګونه کړې ده، دلته د هیواد په کچه ډېری هیوادوال دلته راغلي دي او دلته د دغه د باغ د مسؤل سره دلته بوخت دي او په مزدورۍ باندې په ورځنۍ مزدورۍ باندې بوخت دي او دلته دوی دوی سره کار کوي. موږ راځو له د باغ مسؤل څخه به د دې بزنس یا د دې پانګې هغه د مشورې او دغه فکر په اړه باندې له دې سره غږېږو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو که تاسې ماته دا ووایئ چې دغه فکر لومړی درته چا درکړه چې دلته راغلی دلته مو باغ یا په باغ باندې پانګونه وکړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو فکر سوچ خپل الله پاک مونږ ته راکړ، باید بیا مونږ نقل چې کوم وکړو که نه، مخکې پاکستان کې مونږ کارونه کول او دلته هم شکر الحمدلله اوس باغونه هم وکرلی شو، دلته هم بیا مونږ کار شروع کړو. ښه، په لومړیو کې دلته خو ما وړاندې ولیدل دلته هلکان لګیا وو، له ونو څخه یې راپرې کول به یې راوړل دلته. که د دې پروسې په اړه زموږ سره وغږېږئ چې له دې ځایه دا څنګه کوئ، دا بسته‌بندي کوئ څنګه، که په دې پروسې باندې موږ سره وغږېږئ. داسې کار دی، دغه مالټو کې موږ 3 قسمه شیان وباسو. یو کابل ته پاره پیک کو، نور کې کوم چې ښه مال د کابل ته پیک کړي، نور باقي مالونه هم دلته خرڅو ځای په ځای. ښه، له لرې پرتو سیمو څخه خلک یا مېلمانه دلته راځي د مالټو ډېر اخیستلو؟ د هر ولایت نه دلته د خپلو کورنیو سره راځي. راځي. وړاندې تاسو یادونه وکړله چې دلته د شپې داسې غیر مسؤل کسان راځي یا غلا کوي یا یې په غلا له دې ځایه څخه وړي. دلته تاسې داسې امنیتي ساتونکي تاسې نه لرئ یا دولت د دې لپاره تاسو ته کوم دولت شته دی، دلته پوستیم دي، خو خامخا شپې غل خو دلته کورونو والا دلته کلي خلک خامخا یو تر بله راشي. هغسې غلام نه ده چې بیخي ته ووایه چې یاره هر ورځ او شپه بعضې ټایم کې یو چرسي پوډرې پیدا شي خامخا غلا. او دا د پروسې په اړه باندې کله موږ سره وغږېږي دلته تاسې څنګه کوئ؟ دغه مالټه چې کله تاسې له ونې راپرې کوئ د دې پروسه څنګه ده؟
دا ونې نه په کنچي باندې پرې کېږي. ښه ډېر ښه. هلته بیا ته خیال کړی زینې دي فرسنګ ورته وایو موږ، هغې باندې ودرېږي هلکان، جولۍ ورسره دی، ښه ډاکټر بس دلته راوړي، دلته استادان ناست دي بېل بېل چانکۍ او ډکۍ. ښه او په دې کارټونونو کې اچوي. ما وړاندې ولیدل دلته یې زرکونه هم پرې واچول، یو ډول سټیکرونه وو هغه یې پرې کېښودل. هغه هم لګوو. نو دا سټیکرونه ستاسې خپل د دې د تجارت نوم دی؟ او دغه سټیکرونه چې کوم دی که نه زموږ په وطن تولیدات باندې جوړ دی. د څه شي په دا نوم دي کاټن هم وطن ګلونه دي. ښه د وطن ګلونه تازه مالټه. یعنې هیله ده او له خدای څخه دا امید لرو چې ستاسو په دې تجارت کې، ستاسو په دې پانګونه کې چې ګڼ شمېر هېوادوال له تاسو سره دلته بوخت دي، مصروفه دي او د هغوی کورنۍ هم دلته ستا د باغ په واسطه باندې چلیږي. نو هیله ده چې دا ستا باغ په راتلونکي کال کې او په راتلونکو کلونو کې ډېر حاصلات وکړي، تر څو ډېره پانګونه تاسې لا په دې هېواد کې وکړي. د تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته مننه. یو تاسو نه غوښتنه لرم زه، دا لکه پاکستان او ایران نه دغه میوه‌جات راځي، مالټې او دې شیان که نه، وطنوالو ته حکومت ته دا زما خواهش دی چې د محصول ورباندې جګه کړي، زموږ د خپل وطن میوه ښه په ریټ کې خرڅ شي، زمینداران هم مخکې لاړ شي، وطنوال هم لکه دا اوس تا وویله چې یادولې دې وکړه دا کسان، اوس 100 کسان موږ سره مصروف دي دلته ماشاءالله. نور مثال همداسې بل تجار یو 2000 3000 کسان دې بټکوټ کې مصروف دي. دا چې لږ مخکې لاړ شي هماغسې ورځ پر ورځ زیاتېږي، خلکو ته روزګار هم پیدا شي، زمینداران هم لږ په خوشحاله شي. اوس د پاکستان او ایران دا مالټې راځي، زموږ بازارونه ډېر غورځوي. باید د چې حکومت داسې هڅه وکړي چې دا محصول لږ ورباندې جګه کړي. انشاءالله حتما ستاسې اواز به خلک واوري. د خیره دغه زما خواهش دی او د دی. حکومت نه دا خواهش هم زموږ ده چې زراعت په برخه کې لږ نور هم وده ورکړي، خلکو دغه جوړه شي، مزدوري دړې برابره شي او تجارانو کار به هم جوړ شي، د ځمکو والا هم محصول دغه په مخکې لاړ شي. ښه ډېر ښه. نو انشاءالله به زموږ کیمره ستاسو خدمت کې وه او دغه ستاسې غږ به انشاءالله تر مسؤلو چارواکو رسوو. ځوانان ایران او دوبۍ او ترکیه دې ځایونو نه پاتې شي، زموږ خپل وطن کې غریبي او روزګار وکړي. زموږ دا غوښتنه د حکومت نه چې باید لږ نور هم توجه وکړي د زراعت په برخه کې. آفرین. انشاءالله ډېره زیاته مننه. بس حتما به د خیره سره د ستا غږ تر مسؤلو چارواکو موږ رسوو. مننه.